بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د اسلامي نظام تشکیلاتي چوکاټ دوستانو فاروق اعظم نن پنځشنبه 5 د سلوغې 1402 هجري شمسي ده موږ په دې تیرو پیغامونو کې د یو فعال اسلامي نظام د جوړېدو څلور پیش شرطونه وړاندې کړل او بیا مو اسلامي نظام ته د ورتلو شپږ نکاتي ستراتیژي په یو پیغام کې نشر کړ نن به تاسو ته د اسلامي نظام د تشکیلاتي چوکاټ کلی تصویر او جلي خطونه درته عرض کوم چې اسلامي نظام څه شکل لري او څنګه جوړ دی او بیا به د موضوع پر اړخ په نور پیغامونو کې په تفصیل وژغیږو اسلام کې د حکومت د شکل او د هغه د اجرایوي مسیر په باره کې صریح آیات او حدیث نشته الله عز وجل او دغه خوږ رسول صلی الله علیه وسلم دغه مهم کار مسلمانانو ته پریښی دي او دغه اختیار چې موږ ته راکړی دی چې حکومت څنګه جوړ کو څنګه وچلو د رحمت ګڼلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحلت په وخت کې خپل ځای ناستي ونه ټاکی بلکې دا مهم کار امت ته پرېښودی چې د خپلو حالاتو او شرایطو سره سم ځانو ته نظام جوړ کړي البته اسلام څه اساسي خطونه په دې مورد کې ترسیم کړي دي چې دغه په چوکاټ کې به نظام جوړیږي حرام او حلال او حدود ټول معلوم کړي دي دا بیا د خلکو کار دی چې د اسلام په عمومي چوکاټ کې څنګه خپل د ژوند د مسیر د ښه تنظیم په منظور حکومت جوړ کړي او څنګه وچلوي غواړم دلته د اسلامي نظام کلی چوکاټ د اسلام د اصولو په دایره کې او د خلفای راشدینو د دور په پیروي داسې وړاندې کوم چې زموږ د عصر د تقاضا سره همغږی ولاړ شي زه د یو واقعي اسلامي نظام د جوړولو په باره کې خپل نظریات په دې باور نشروم چې د الله عز وجل د حنیف دین د اسلامي امت د خپل ستر مجاهد ملت او ټول انسانیت ته د صادقانه خدمت په منظور چې څه د خپل علم او تجربو پر بنا وایم هغه حق ګڼم باور په لرم او د ټولنې په خیر یې بولم خو د اشتباه او خطا احتمال پکې نه ردوم نو ځکه د اصلاح په منظور اهل علم ته د نظر لپاره وړاندې کوم او هر سالم نقد ته په پراخه سینه لبیک وایم دغه سبب دی چې زه قطعي حکم نه کوم بلکې تر هغو په خپل پوهه ابتکار او اجتهادي نظر ولاړ یم تر څو تر دغه مې یو بل مصیب او جامع نظر نه وي اورېدلی همداراز زه په دې باور لرم چې خپل نظریات په دې باور نشروم چې په افغانستان کې موجود نظام د افغان ملت د دې مجاهد ملت په بشماره قربانیو چې زه یې برخه وم منځته راغلی دي د دې هیواد نر او ښځې زما او زما د کورنۍ په شمول د اسلامي نظام د راتلو او د دې پاکې خاورې دفاع کې خپل کردار ادا کړی دی د هغې ښځې کردار د یو مسلح مجاهد تر کردار کم نه دی چې شبنامې به یې تر بغرو لاندې وړې او د هر راز خطر په مقابلولو به یې د دښمن په حساسو ځایو کې غورځولې څو د هغوی اعصاب خراب کړي او پر ناکامو لارې روان کړي یا د هغو ښځو کردار چې د روس یا امریکا خلاف یې مجاهد ته خپل کور کې تر خپل پلو لاندې پناه ورکړې وه مجاهد به سهار وختي پر خپله لار ولاړ خو دا مېرمن به د کورنۍ او بچو سره د روس او یا امریکا بمبارۍ چاپې او وحشي عملیه ته په انتظار ناسته وه 12 کاله خدای بخښلي ملا محمد عمر مجاهد د ښځې تر پلو لاندې د امریکا د نظامي امنیت څنګ ته په داسې حال کې پناه اخیستې وه چې $10 میلیون جایزه پر پرته وه یاد مې دي زموږ ځوانان د روس پر غول پیکره په ټانکونو ور وختل او یا د باروتو واسکټونه واغوستل او د امریکا شوبلو ته ځانونه ور وغورځول او یا په دفترونو کې زموږ مؤمنو مامورینو او صاحب منصبانو د روس او امریکا تر زنه لاندې د دښمن اعصاب او پښې ور وهلې د دغسې پراخ ولسي مقاومت له برکته متجاوزین او د زمانې فرعونان مات او شرمېدلي ولاړه د نړۍ د تاریخ عظیمې کارنامې افغانانو وکړې موږ د دواړو جهادونو تاریخ باید په زرو ولیکو
او قهرمانان یې باید وځلوو. زه د اوسني اسلامي نظام ځکه د زړه له کومې ملاتړ کوم چې یو خو د تکلیف په دواړو دورو کې په شکل د اشکالو د مقدس جهاد برخه پاتې سوی یم او قربانۍ مې ورکړي دي، او له بلې خوا موجود نظام چې زموږ د مجاهد ملت په ډېره قربانۍ منځته راغلی دی باید په هر قیمت چې وي ټینګ سي، وساتل سي او وغوړېږي. مشران یې وځلول سي او کشرانو ته د روښانه راتلونکي امید ورکول سي او روښانه آیندې ته یې لار هواره سي. موږ باید د دواړو جهادونو د تللو اتلانو د خیر ذکر او د ژوندوی قدر تر یوې منظمې برنامې لاندې وکړو. زه امیرالمؤمنین حفظه الله او ملګري لوی قهرمانان ګڼم. دوی نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول مسلمه امت او حتی د ټول حر او محتشم انسانیت قهرمانان او الګو دي. د زمانې د فرعون د غرور ښکرونه ورمات کړه. د اسلام د عظمت مړژوان د احساس راپورته کوي او په داخل په گاوند او نړۍ کې هر ناپاک څوک پر خپل ځای کښېناوه. مشر شیخ هیبت الله صاحب او ملګرو هم په جنگ وګټل او هم په سیاسي مذاکراتو کې. دا څه اسانه کار نه و. دوی ته باید موږ ټول او زموږ تاریخ مبارکباد ووایي. علي قدر امیرالمؤمنین دي د جهاد اتلانو ته مارشالۍ، ستر جنرالۍ، نور جنرالۍ او د هغوی چې دوحه کې د سولې مذاکرات د جهاد په ګټه کامیاب کړه، د سولې د اتل نښانونه او د جهاد معلولینو د شهیدانو ورثې او تکړه مجاهدینو ته د هیواد په مختلفو ځایونو کې زراعتي مځکې توزیع کړي. زما د محترم امیرالمؤمنین او د هغه د ملګرو په شمول ټولو مخلص مجاهدینو ته په ډېر اخلاص سوال دی چې راسئ دغه د الله عز وجل لطف او طلایي فرصت چې اوس موږ ته په لاس راغلی دی د زړه له اخلاص غنیمت وکړو. راسئ موږ جهاد اکبر ته چې د اسلامي نظام جوړول او تطبیق دی او ولس اوسا کول دی ځانونه تیار کړو. آیا موږ تیار یو چې ووایو موږ دې نه یو خو اسلامي نظام دې وي؟ که موږ نظام جوړ کو زما یقین دی چې هم به موږ په عزت یو هم به موږ راتلونکي نسلونه. بیا به استعمارګران شرموښان پر موږ د پسو خیال نه کوي چې هر څو کاله وروسته را باندې راځي او په وینو مو لړي. بیا به زموږ بچي د یوې ګولې ډوډۍ لپاره په دریابونو کې نه غرقېږي. د دښمنانو نوکرۍ ته به اړ نه وي. د ګاونډیانو په دروازو کې به عاجز او سرټپوکې نه وي ولاړ او د استعمارګر د الوتکو په ټیرونو پورې به نه زنګي. خو د دغسې یو اسلامي نظام جوړول واقع علم، پراخه سینه، د اسلام او وطن سره مینه او جدي کار غواړي. آیا دې موږ قربانۍ ته حاضر؟ زه د همدغه رسالت سرته رسولو په فکر راولاړ سوی یم او دا دی شپه و ورځ د خپل مسلکي کار څنګ ته د نظام د جوړولو کار کوم. داسې نظام چې افغانان د دین د اصولو په رعایت او د سلف صالح د قدمونو په تعقیب سره د خپل عصر د تقاضا سره همګام ولاړ سي. د دغه زیار په مقابل کې له چا څخه اجر و پاداش هم نه غواړم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان اجري الا على الله عز وجل. دوستانو، د اسلامي نظام په باره کې زما په ټولو معروضاتو کې ټولو پیغامونو کې باید یوه بنیادي خبره ټول په ذهن کې وساتئ چې اسلامي نظام کې حکم الله عز وجل رضی و بس. خو په هغو مسایلو کې چې قطعي نص او قیاس نه وي د حکم مصدر د ولس اجماع ده. په افغانستان کې د اسلامي نظام اهداف د اسلام د تطبیق، د قطعي احکامو تطبیق، د شریعت د مقاصدو ساتل، د عدالت تأمین، د قانون په وړاندې د هیواد د ټولو اتباعو د طبیعي حقوق برابري، د ملي وحدت تأمین، د مسؤلیت قبولول، یو بل ته احترام او وطن دوستۍ تقویه کول، د هیواد استقلال او د خاورې تمامیت ساتل، د ولس مادي او معنوي رفاه تامینول، د اسلامي نړۍ سره وروري، د ګاونډیانو او نړیوالو سره د متقابل احترام او شریکو ګټو پر بنیاد تعلقات ساتل. دغه اهدافو ته د رسیدو استراتیژي د اهلیت پر بنیاد یو کار آرا حکومت جوړول،
بېطرفه قضا، د تعلیم و تربیه تقویه، د فکر و بیان ازادي، ابتکار و اجتهاد، مختلط اقتصادي نظام چې اولیتونه امارت تشخیص کړي او شخصي تشبث د قانون په چوکاټ کې د فعالیت موقع ولري. په افغانستان کې د اسلامي نظام ارکان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحلت په وخت کې خپل ځایناستي ونه ټاکي او دا کار یې امت ته پرېښوي چې د خپلو حالاتو او شرایطو سره سم ځان ته مشروع حکومت ولري. راشد خلیفګان ټول د ولس لخوا غوره سوه. هر خلیفه په بېله طریقه خلکو انتخاب کړی دی. یعنې د خلکو لخوا د مشر غوراوی د اسلامي نظام یو مهم اصل دی. څرنګه چې دا دوره کمه وه، فقط 30 کاله وه، نو د مشر د غوراوي لپاره یو خاصه طریقه چې څو واره تطبیق سوې وای جوړه نه سوه او نه داسې ادارو ته موقع ورکړل سوه چې دغه مهم یعنې د مشر غوراوي ته قانوني شکل ورکړي او بیا څو واره یې تطبیق کړي. تر خلفای راشدینو وروسته ملوکیت د خلافت په نوم تر نامه لاندې په امت باندې مسلط شو او نور د ولس لخوا د مشر د غوراوي خبره د نظام د سیاسي صحنې د نظام له صحنې څخه ووته. که د ولس رضایت د نوي امیر لپاره د بیعت په شکل اخیستل کېدی، هغه ټول شکلي او محض تشریفاتي وو. د راشد خلیفګانو مبارکانو په وخت کې د حکومت په څنګ ته د حالاتو او شرایطو سره سم شورا و قضا وه، خو البته د نن په شان مشخص تشکیلات نه درلود. د دغه مسایلو د وخت په تېرېدو د ضرورت سره سم انکشاف وکړي. دغو مسایلو انکشاف وکړي. اوس په نړۍ کې که اسلامي دي او که غیر اسلامي، دولتي نظام اکثره له دریو قواو جوړ دی: حکومت، شورا او قضا. البته ځینې ډیر کم داسې هېوادونه شته چې استبدادي او شیعي دي چې په مشخصې کورنۍ رهبري کوي، شورا نه لري. په اسلام کې شورا ډیره مهمه او لازمه ده. حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حیات کې چې وایي ورته راتلې، هم د الله جل شانه لخوا په شورا امر سوی و. څرنګه چې پر مسلمانانو له ډیره وخت استبداد حاکم دی، نو ځکه شورا ته جدي کار نه دی سوی. همدا اوس د خلیج بعضې هېوادونه شورا نه لري. موږ دلته هم د مشر د غوراوي لپاره او هم د نظام د سم چلېدو دپاره د شورا داسې طرح وړاندې کړې ده چې مؤثره او د وخت سره سازګاره ده، خو زموږ ولس ته اشنا هم نه ده. کوشش مو کړی دی چې داسې شورا کې داسې عناصر راوړو چې ملت ورسره بېګانه نه وي، چې قبلولو هضم یې ورته اسان سي. دوستانو، زموږ مطرح اسلامي نظام لاندې 15 ارکان لري. اول، لویه جرګه. دا عنعنوي جرګه د هیواد مشر ټاکي، اساسي قانون تصویبوي او مهمې ملي فیصلې کوي. د لویې جرګې په تالار کې ټول کسان نوي منتخب امیر ته د بیعت لاس ورکوي. دا چې ولې لویه جرګه موږ ویلي دي چې دا ضرور ده او د لویې جرګې د کیفکان څه شي دی، په دې باره کې په وروسته مفصل وغږیږو. دوهم، مشرتابه. د هیواد مشر یا امیر او مرستیال یې د لویې جرګې لخوا ټاکل کیږي او د ټول نظام مسؤلیت لري. د مشر مرستیال هغه دنده سرته رسوي چې مشر ورته سپاري. امیر یا د هیواد مشر تر ټولو د صلاحیت په لحاظ لوړ شخص دی او د ټولو درېګونو قواو هر څوک عزل او مقررولی سي او د امنیت او عدالت د تأمین په منظور شرعي حدود تطبیق کوي. البته مشر د کارونو د بهبود په منظور خپل د صلاحیتونو یوه برخه د قانون مطابق نورو مسؤلونو ته د امارت انتقالوي، خو د ملت په وړاندې د مسؤلیت نه انتقال کیږي. د مشر د کار دوره 10 کاله ده او دویمه دوره د هیواد د مشر په توګه کار نشي کولی، یعنې دوم وارې بیا ځان نشي کاندیدولی، دوم وارې کار نشي کولی، خو مرستیال یې یوه دوره په منځ کې ځان کاندیدولی سي. که د کار په موده کې پر مشر داسې حالت راغی چې خپله دنده یې نسو ترسره کولی، د هغه مرستیال یې ځای نیسي او د پخواني مشر مطابقي دوره پوره کوي. نوی امیر ته قاضي القضات و دندې ته د هغه د وفادارۍ لوړه ورکوي. د هیواد د مشر یا امیر لخوا لویه جرګې رابلل کیږي. د امیر یا د هیواد د مشر د غوراوي لپاره لویه جرګه امیر رابولي
او رخصت کېدونکی امیر و نوي منتخب امیر ته د لوی جرګې په مخ کې د وفادارۍ لوړ ورکوي، د نوي دندې مبارکي ورته وایي، د بیعت لاس ورکوي او خپله چوکۍ د درې ګونو قواو د مشرتابه په مخ کې ورته سپاري. د هېواد د مشر یا امیر په باره کې وروسته مفصل بحث وکړو. دریم، شورا. شورا دوې برخې لري. یو د حل و عقد شورا چې موږ ورته د مشرانو جرګه ویلی سو په یو شکل. د مشرانو جرګه یا حل و عقد شورا غړي مواصفات او دندې قانون توضیح کوي، وزیرانو ته د اعتماد رای ورکوي، د ولسي جرګې لخوا تصویب سوي مقررات څیړي، د خارج سره قراردادونه تایید یا ردوي، د مشرتابه لپاره لوی جرګې ته کاندیدان معرفي کوي، د امیر یا د هیواد د مشر عزل د حل و عقد شورا په وړاندیز او د قانون د حکم سره سم د ذی علاقه ادارو په فیصله کیږي. با، ولسي جرګه. د ولسي جرګې غړي د ملت په رای غوره کیږي. دا جرګه د اساسي قانون مطابق د امارت د کارونو د ښه تنظیم لپاره مقررات جوړوي او د قانون او مقرراتو د تطبیق څاري. وزیران استعزا او عزل کوي. ولسي جرګه د امارت بودیجه کنټرولوي. د مشر فرمان په 200 سرایه د مجدد غور لپاره مشرتابه ته لیږي. که بیا هم مشر پر خپل پخواني فرمان اصرار وکړي، ولسي جرګه او مشرانو جرګه په مشترک اجلاس کې په اکثریت رایه هغه ردولی سي. د شورا د غړو د مواصفاتو او صلاحیتونو په باره کې به وروسته مفصل وغږیږو. څلورم، حکومت. حکومت د امارت قوانین او مقررات چې اکثریت د شریعت مقاصدو ساتل دي تطبیق کوي. د قانون ښه تطبیق حکومت د خپل صلاحیت په حدود کې ساتي، له زورواکۍ منع کوي او ولس مطمئن کوي چې د دوی حقوق تضمین او ظلم نه پر کیږي. د قانون ښه تطبیق اقتصادي او ټولنیز بنسټونه تقویه کوي، ابتکار ته موقع ورکوي، د عدالت په تامین کې مرسته کوي او په هیواد کې سیاسي ثبات راولي. پر حکومت به هم وروسته مفصل رڼا واچوو. پنځم، قضا. قاضي القضات د پخواني مشر مرستیال ته د نوي امیر یا مشر په حیث و دندې ته د وفادارۍ لوړ ورکوي. د عدالت تأمین، د خلکو او امارت دعاوی او شکایتو ته رسیدګي، د اساسي قانون تفسیر، د شورا لخوا تصویب سوي مقررات تایید یا ردول، دا ټول د قضا کار دی. د قضا په باره کې به هم وروسته مفصل وغږیږو. زموږ وړاندې سوی نظام داسې جوړ دی چې ټول امارت او ثلاثه قواوې لکه شورا، حکومت او قضا امیر ته مسؤل دي او امیر د هیواد خلکو ته مسؤلیت لري. امیر د ټول ملت معنوي پلار دی. احترام او اطاعت د قانون په چوکاټ کې پر ټولو واجب دی. د امارت درې ګونې قواوې ټول برابر اهمیت لري. هره قوه مستقله ده، خو زموږ په طرحه کې داسې تنظیم ده چې د نورو قواو سره په همغږۍ کار کوي. د هرې قوې د اختیار او کار ساحه جلا او کلن واضح ده څو د خلکو رفاه تامین سي، نظام له استبداد او له دننه تخریب څخه وساتل سي او یو موټی د امیر تر قیادت لاندې پر مخ روان وي. یو نظام دوه شی له دننه خوري دوستانو او له بهره مداخلې او تهاجم ته لار برابروي. یو د مشر استبدادي رایه او بل اداري فساد. په نظام کې د استبداد او فساد د مخنیوي په خاطر یو لوړ ضوابط او توازنات زموږ په طرحه کې په نظر کې نیول سوي دي څو اسلامي نظام پر خپل قانوني مسیر سم روان وساتي. مشر باید خپل واک د قانون مطابق استعمال کړي. همداراز د مشر لخوا ورسپارل سوي صلاحیتونه باید د شورا، حکومت او قضا ترمنځ داسې تقسیم سي چې هیڅ خوا خپل سري ونه کړی سي، بلکې ټول فکر وکړي چې دوی د ولس او نظام خدمتګاران دي او په لفظ روح د اساسي قانون تطبیق غواړي. د بیان او فکر ازادي، ابتکار او اجتهاد او د مدني ټولنو تقویه، د ضوابط او توازن نورې وسیلې دي چې نظام په اعتدال کې ساتي او مخ په وړاندې تلو ته موقع ورکوي. میډیا او مدني ټولنې د ولس مشکلات راپورته او حکومت ورته متوجه کوي. دلته مشر او د امارت نور مسؤلین د وطن په مشکلاتو پوهیږي او د حل لارې ورته لټوي. د ضوابطو مراعات او د قواو ترمنځ توازن ساتل مشر ته د درې ګونو قواو کنټرول او مراقبت اسانه کوي. د دغو ارکانو تفصیل
په راتلونکو پیغامونو کې وړاندې کیږي. منتظر اوسئ. تر هغو د خدای په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.